له نږدې شپږو میاشتو راهیسې د خوست ترافیکو مدیریت له لوري د هغو موټرو چې واکیلي لرونکي دي د ثبت یا سټیکرو پروسه روانه وه چې څو ورځې وړاندې د ثبت بهیر بند کړی شو. د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي په یاده پروسه کې تر 40,000 پورې موټر ثبت کړي دي. تر اوسه پورې د خوست په ولایت کې د ثبت پروسه تقریبا 40,000 موټرو ته رسیدلي چې په دې کې ډېر موټر په کابل کې هم ثبت شوي او بعضې اوس هم پاتې شوي دي چې هغه یو څه تعداد موټر پاتې شوي. د دغه مدیریت مدیر خیالي خان زیاتوي هغه موټر چې لا هم پاتې دي دوی به یې ارقام معلوم او بیا به یې له مرکزي ادارې سره په مشورې د ثبت لپاره یوه لایحه جوړه کړي. څومره وسایط پاتې دي موږ کوشش کوو چې د هغې شمار معلوم کړو او بیا یې د خپل مشرتابه سره شریک کړو هغه بیا نو د دی لزومدید ده چې افغانستان کې د ترافیکو لوی مدیریت له لوري د یاد هیواد په ټولو ولایاتو کې ترافیک مدیریتونو ته امر شوی و چې د یو کلي لرونکي موټرو ته قانوني اسنادو جوړولو پروسه روانه کړي څو په هیواد کې بې سنده موټر ثبت او تثبیت شوي وي. دی ویلو دا چې دغه پروسې پر مهال کلونه وړاندې ځینې تښتول شوي موټر هم پیدا د ترافیکو مدیریت او خوست امنیه قومندانۍ له لوري مالکینو ته سپارل شوي دي.